یو ځل اهل علم د ادبو کتابونو کې دا واقع نقل کړې ده او یو کس شرابي و شراب اسکل نو خپل غلام ته 4 روپۍ ورکړې چې ته لاړ شه او په دې باندې څه میوه د خوراک دپاره راوړه. دا غلام په لار باندې روان شو، مخې له د منصور بن عمار کور راغی. دی په دروازه کې ولاړ دی او د یو فقیر دپاره سوال کوي او وی که چا دې فقیر ته 4 درهم ورکړل زه به ورته 4 دعاګانې وکړم. دې غلام سره خو 4 درهم دي او خپل مولا لېږلی دی د څه دپاره د څه خوراکي څیزونو دپاره چې راوړي او دا سړی په خپله شرابي دی، شراب هم څکي مسلمانانو. نو چې کله یو سړی نشهیي نو هغه بد اخلاقه وي، تاسو ته به علم وي نو عزتمندو وایي زه ورسېدم وایي ما ورته ویلې چې منصور بن عمار ته مې ویلې چې 4 درهمه به زه ورکړم، ته به ما ته دعاګانې وکړي. هغې ویل 4 دعاګانې به درته وکړم. وایي ما جیب ته لاس که دا 1 درهم مې راواغستو او دې سایل له مې ورکه. وایي دې منصور بن عمار رحمه الله ما ته ویلې چې څه دعا لري. وایي ما ورته ویلې چې ما الله د غلامۍ نه آزاد کړي، زه اصیل شم. وایي دې دعا وکړه چې الله دې د غلامۍ نه آزاد کړي. حاضر مجلس پې آمین ویلې. عزتمندو وروستو ګوره چې ما درته په ابتدا کې ویلې او سایل به تا ته ودرېږي، ته به وایې چې دا انسان دی. ګوره دا به انسان نه، دا به بل مخلوقي. دا سوالګري مه رټئ. ګوره دا مونږ چې الله در په در کړي 100 کال را سره 15 لکه کال ته چې راځو صاحبه بیا کریم را سره نه. او په مونږ او تاسې امتحانات ځکه کېږي چې مونږ مسلمانان یو. دا امتحان په کافر نه راځي، دا په مسلمان راځي. وایي دا دعا مې ورته وکړله چې کوم حاضر مجلس و او کوم خلک را سره ناست نو هغوی وایي ښه په اخلاص سره امین وویلې. وایي ما ورته ویلې چې 2 روپۍ. وایي 2 روپۍ چې کله ورکړله دې فقیر ته نو وایي راته ویلې چې اوس کومه دعا غواړي چې زه درته وکړم. وایي ما دې منصور بن عمار رحمه الله ته ویلې چې 2 دعا خو مې دا ده چې الله ما ته د دې درهم په مقابل کې ډېر درهم راکړي، پیسې راله راکړي، دراهم. وایي دا خو عالم و، زما ورونو پخوا به دعاګانې قبلېدې، اوس نه قبلېږي که نه. څه چل دی نه پوهېږم. سلیمان علیه السلام استسقا باران دپاره روان دی. امام راضي تفسیر کبیر کې دا واقعه ذکر کړې ده. باران دپاره روان دی. سلیمان علیه السلام په دې لاره کې چې کله یو میږی ولیدلو چې هغه ناست دی په دې نور کې او په دې ګرمۍ کې، نو یو اواز کوي اللهم یا الله انا خلق من خلقك فاغثني. الله ستا په مخلوق کې مخلوق کمزور یم، رزق ختم شوی دی، ځمکه ګرمه ده، باران نشته دی، باران وکړي. سلیمان اسلام ملګرو ته ویل واپس شي ځئ چې ځو. وی ولې؟ وی الله به باران وکړي. نو مونږ خو نه دعا وکړه نه مونځ شو. الله زه داسې یو مخلوق الله ته عاجزي وکړه ما واورېدله. وایي کور ته چې را رسېدو باران شروع شو. ملګرو ویلې تا څه ولیدلو؟ ما یو میږی ولیدو چې هغې دعا کوله. زما د یقین چې الله دعا قبلې، د هغه میږي دعا قبوله شوه. زمونږ خېټې د حرامو نه ډکې دي. هغه حرام د میږو، د مچانو، د ګونګوټانو او د سپو، د خرو، د غواګانو، ګډو چیلو خېټو ته هغه حرام ورله. د هغوی دعا هم نه قبلېږي. مسلمانانو حرام خور دی، سود خوره دی، ظالم دی، کور کې ډوډۍ پخوي، مولوي صاحب لی راوړي. مولوي صاحب ښه پوهېږي دا سود خوره دی، دا حرام خوره دی. دې ته مو نه لیدل چې دا د چا په دسترخوان ناست یم؟ اول دا ډوډۍ ما ته حلاله ده، دویم دی چې دا کوم رزق راوړی دا حلال دی، دا پوښتنه نشته دی صاحب. نو وایي 2 دعا یې راته وکړله. ما ورته ویل چې ما له دعا وکړه 2 چې الله دراهم راکړي. وایي دې دعا وکړله چې هغه څومره ملګري ناست وو نو هغوی ورته په اخلاص سره امین ویلې. الله دې زموږ او ستاسې دعاګانې هم قبولې کړي. وایي دا 3 درهم مې ورکو.
مالې چې قوي دعاګانې شروع دي. وایي دریم درهم مې چې ورکه وایي راته ویل اوس څه دعا کې؟ وایي ما ورته ویلې د دې خپل مولا آقا سید دپاره دعا کومه چې الله توفیق د توبې ورکړي او د دې شراب او د دې ګناهونو نه واوړي. وایي بیا راته دعا وکړله. وایي څلورم درهم مې ورله ورکو. وایي ما ورته ویل دا څلورمه دعا چې الله ما ته بخښنه وکړي، او دویم زما د مولا ته، او دریم دا څوک چې راته دعا کوي تا ته الله بخښنه وکړي، او څلورم چې دا حاضر مجلس دی دې ته الله بخښنه وکړي. وایي دې دا دعا بیا وکړله. وایي ټولو ملګرو را سره پې امین ویلې. زه واپس د خپل مولا ته ورغلم، پیسې خو مې دې له ورکړې. نو ما ته ویل څنګه دې ناوخته کوو، میوه دې ولې رانه وړه؟ وایي ما ورته ویل لږ زما خبرې له غوږ کېده وه. په لاره کې منصور بن عمار رحمه الله را سره مخ شو، او هغې د یو فقیر مسکین بل سړي دپاره دعا کوله، او دی ویلې که چا دې له 4 درهم ورکړه 4 دعاګانې به ورله ورکړمه. هغه 4 درهم ما هغې له ورکړه او هغې راته 4 دعاګانې وکړې. وایي ښه نو دا راته وایي چې کومه دعا؟ وایي اوله دعا یې راته دا وکړله چې الله دې تا ته ازادي درکړي، د غلامۍ نه آزاد شي. وایي دې مولا راته ویلې فانت حر، ته اصیلې ته مې آزاد کړې، او دعا خو قبوله شوله. وایي دویمه دعا یې کومه درته کړې؟ وایي ما ورته ویلې چې الله راته د دې 4 دراهمو په ځای کې ډېرې پیسې راکړي. وایي هغه خپل منشي ته ویلې ورکه دې له 4,000 درهمه. وایي 4,000 درهم یې راکړه. مېل زه دویمه دعا هم قبوله شوې ده. وایي دریمه دعا دې څه وکړله؟ وایي دریمه دعا مې ستا دپاره وکړله چې الله تعالی توفیق د توبې درکړي. وایي دی پاڅېد او اودس یې وکړه او 2 رکعته مونځ یې وکړه. ویلې چې د نن نه وروسته به زه نه وړه ګناه کوم نه غټه، او د شرابو نه مې توبه ده. وایي زه پوه شوم چې دریمه دعا هم قبوله شوله. وایي ښه څلورمه، وایي څلورمه مې دا ویلې چې الله ما ته بخښنه وکړي، الله تا ته بخښنه وکړي، او منصور بن عمار ته بخښنه وکړي، او دې حاضر مجلس ته بخښنه وکړي. وایي دې مولا راته ویل چې دا څلورمه دعا دا خو زما په وس کې نه ده، دا الله کار دی چې چا ته بخښنه کوي که نه کوي. نو دا درې خو زما وس کې وي، دا خو مې پوره کړلې، او څلورمه به الله ته وسپارو. ګوره په اخلاص سره توبه ویستل بېګاله وده دی، د رب العالمین د طرف ورته پیغام راغی، ای زما بنده دا 3 کارونه خو تا وکړل. فلما بات رأى في المنام كان قائلا يقول أنت فعلت ما كان إليك أتراني لا أفعل ما كان إلي قد غفرت لك وللغلام وللمنصور وللحاضرين. ای زما بنده دا 3 کارونه خو تا وکړل، دا 4م کار دې ما ته پرېښودو. ای ته په ما باندې داسې یقین نه کوې چې زه به دا 4مه دعا ستا قبوله کړم؟ ما تاله هم بخښنه وکړه، ستا دې غلام ته مې بخښنه وکړله، او هغه منصور بن عمار ته مې بخښنه وکړله، او هغه چې کوم حاضر مجلس و په دې دعای امین ویلې د هغې له مې بخښنه وکړله. اخلاص سره ووایې، داسې سبحان الله لږ په تیزه ووایې. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو له هم بخښنه وکړي.